حجاج ابن یوسف رحمت الله علیه یو کس ورته مخې ته راوسته راپیش شو ورته. نو حجاج ابن یوسف رحمت الله علیه وی د دې بدکارې ښځې د زوی نه دا سر قلم کې او هغه څوک و هغه چې و نو هغه عامر ابن حطان خارجي و. د هغه په باره کې دا الفاظ ووي د دې بدکارې ښځې د زوی نه دا سر قلم کې. په هغه ټایم کې دا ډېر زیات غلط کنځل و. لکه دلته زمونږ پښتانه چې یو بل ته د مور او د خور کنځل کوي نو د مور کنځل یې ورته وکړو. لکه مور ته ولا بدکار ووي زناکار یې ورته ووي. نو عامر ابن حطان چې دی هغه حجاج ابن یوسف ته متوجه شو. هغه ته وایي چې ګوره ته ما خو اسم تا خو حکم وکړو که نه د ما نه به اوس دا سر قلم کېږي زه خو مرمه که نه. د دې په بدله کې اصل کې دا چې ما ته کنځل وکړو نو ستا تربیت صحیح نه ده شوی. دا ستا د تربیت هغه اصلیت خلکو ته ښکاره که دا دلته چې دومره خلک ولاړ دي چې ستا تربیت صحیح نه ده شوی. تا ما ته د مور کنځل وکړو ته خو زما نه سر قلم کې زه به د دې په بدله کې تا ته پنځه شپږ کنځل وکړم ستا د مور او ستا د خور. خو نه زما تربیت غلط نه ده شوی زما تربیت صحیح شوی دی. نو د دې په بدله کې زه تا ته کنځل نه کومه. زه به ستا مور ته ولې کنځل کومه زه به ستا خور ته ولې کنځل کومه. که دا ما تا ته د دې په بدله کې کنځل وکړو بیا خو زما او ستا په تربیت کې اړو فرق پاتې نه شو. چې دا خبره حجاج ابن یوسف ته وکړه نو هغه چېرته څوک معاف کړي نه دي دومره خو هغه د خلک هغه وجلي دي او قتل کړي دي او سرونه یې د قلم کړي وو. د هغه غونډې مجمع په مخ کې ملامته که چې رښتیا خبره ده که دې ما ته د خلکو په مخ کې شپږ اته کنځل وکړي نو زه خو اسم دې وجنم د وجرو نه بل اخیري حد خو نشته که نه. دا خو اخیري حد دی چې زه دې ووجنم خو دې ما ته بیا هم کنځل نه کوي ملامت یې کړ ډېر زیات. بس حجاج ابن یوسف حکم وکړه وی دې پرېږدی. راوی غوښته اس اوله ورکړو مال دولت زادرای وله ورکړه او ورته یې وی زه ته ځه خپل علاقې ته لاړ شه. چې خپل علاقې ته لاړه هلته خلک حیران شو چې ته څنګه د حجاج ابن یوسف د قید نه راغلی هغه خو څوک نه ماف کوي خو ته سر قلم کوي او قتل کوي ته څنګه واپس راغلی. هغه ټوله خبره یې ورته وکړه دغه شان چل وشو. نو بیا خلکو ورته وایي چې ته خو زمونږ چونکې مشر ته په دې څیزونو باندې پوهېږم اوس بیا تیاری کوو چې په حجاج ابن یوسف باندې بیا حمله وکړو. نو عامر ابن حطان ورته څه وایي چې نه ما سره هغه احسان کړی دی او د احسان په بدله کې به زه تر مرګه پورې په هغه باندې بیا حمله ونه کړم. په خپل منځ کې دشمنان دي خو هغه ورته حجاج ابن یوسف ورته کنځل کوي دی ورته د هغې په باره کې کنځل نه کوي دی ورته د هغې په باره کې صحیح خبره کوي. هغه د هغه په زړه باندې لګي د مکمل رهایی مال دولت هر څه وله ورکوي او ازادۍ یې. بیا ورته خلک وایي په هغه حمله کو دی وایي نه ما سره احسان کړی دی زه په هغه باندې حمله نشم کولی. نن سبا خلک وایي اکثر خلک وایي په مولیانو پسې کنځل په مدارسو پسې کنځل په عامو خلکو پسې کنځل. نو کنځل ورپسې کوي دا مولیان ولې خلکو له جواب نه ورکوي. دا مولیان خلکو ته ولې څه نه وایي. دا ځکه څه نه وایي چې د دې تربیت شوی دی صحیح تربیت یې شوی دی دا مدرسو کې شوی دی. د هغه صحیح تربیت د وجې نه دغه تربیت تاسو ولیده که نه په بونیر کې چې 15 د بونیر صفایه دپاره چې کوم طالب علمان تللی دي هغه سیلاب هغه ځایونه چې صفا کوي په یو کور کې 1520 تولې سونه چې کوم د سره زر دا ورته میلاویږي او د هغه کور مالک لی راوړي که د دې نه یو دونه غونتې سونه دی ځان سره ایښې وی نو چاته به پته لګېدلې وه د الله معامله وه چاته پته نه لګېده. خو د تربیت داسې شوی و چې د دې به الله سبا تپوس کوي دا پردې حق دی. نو د 1520 تولې سونې نه دومره غونتې ډکره اوم کمه شوې نه ده او هغې خپل مالک له راوړه وي دا مونږ ته په دې صفایه کې ستا په دې کور کې میلو شوه دا ستا امانت دی دا واخله. او ویډیو د دې بنیاد باندې وایي کو خلک په دې پسې ډېرې خبرې کوي چې بیا ته ویډیو د الله د رضا دپاره هم کار کوو نو ویډیو هم ته ولې کوله. ویډیو هغې وي چې مونږ د دې دپاره کوو هسې نه سبا په دې کې هر څه شته دی.
څوک په مونږ باندې غلط الزام اون لګی نو دا ویډیو به موجود دی چې مونږ هر څه کور والا ته واپس کړی دي. بل کور کې دومره واړه واړه صندوقان چې هغه د قیمتي اشیاء نه ډکو، د ډالرو نه، د درهمو نه، د ریالونو نه ډکو، د سونې او چاندې نه ډکو، دوه درې وړې صندوقې، موبایل، آیپیډ، لیپټاپ، هر قسم قیمتي سیزونه راټول کړي داسې یو غټ دغه په هغې باندې ایښي دي. او هغه کور والا ته وایي هغه مالکانو ته وایي دا ستاسو په دې سامان کې مونږ ته میلو شوي دي، دا ستاسو امانت دی، دا تاسو محفوظ کې، دا مونږه ستاسو په د کور په دې صفایه کې مونږ دی. د الله بندګانو د دې نه به نور ستاسو څوک خیر خواهي؟ د دې طالب علمانو نه چې په زرګونو باندې درغله څونه سیلابي ځایونه چې دي هلته درغله د الله د رضا دپاره لګیا دي. ستاسو دکانونه صفا کوي، نه سیک ګوري، نه غیر مسلمه ګوري، نه مسلمان ګوري، نه چې دی نو پی ټی آی والا ګوري، نه نیشنل پارټۍ والا ګوري، نه پیپل پارټۍ والا ګوري، نه مسلم لیگ والا ګوري، نه جماعت اسلامی والا ګوري، نه جمعیت والا ګوري. یو پارټۍ والا نه ګوري چې دا د دې پارټۍ دی او دا د دې پارټۍ دی، لګیا دی په خدمت کې او خدمت کوي لګیا دي. د دې نه بعد به هم چې دی نو تاسو چې دی په دې مدرسو پسې او په دې طالب علمانو او په دې دینداره طبقې پسې به پروپاګنډې کوئ، تاسو ته پته ولګېږي چې په سخته کې زموږ څوک په کار راځي. دا هغه خلک د علما، طلبه کرام او مدارس والا چې دا ګوره ستاسو په سخته کې په کار راځي.